السلام علیکم ګرانو کتونکو کو تاسو غواړئ چې په واتس اپ کې خپل سټیټس شیر کړئ او فقط یو کس ته وښایئ چې تاسو دغه نور کمپرین وي او هغوی ته ښکاره نشي فقط دغه یو کس چې کوم تاسو غواړئ هغوی ته دغه خپل سټیټس وښایئ نو دغه لپاره ویډیو تر اخره پورې وګورئ تاسو به پوه شئ چې موږ څنګه دغه سیټینګ په خپل واتس اپ کې وکړو نو راځئ د ویډیو طرف ته نو دغه کار لپاره به تاسو اول خپل واتس اپ کولاو کړئ او چې واتس اپ مو کولاو کو نو دلته به تاسو دغه درې ډاټ کلیک کړئ دغه نه بعد به په سیټینګ باندې کلیک وکړئ نو دلته بیا اکاونټ کلیک کړئ او پرایویسی به کلیک کړئ او سټیټس باندې به کلیک وکړئ نو دلته بیا اونلی شیر وذ آپشن باندې به کلیک وکړئ نو دلته بس تاسو هغه ملګري راوړئ کوم چې تاسو سره په واتس اپ کې ملګري دي نو کو تاسو غواړئ چې دغه خپل سټیټس کم کس سره شیر کړئ فقط هغه کس غا نمبر به کلیک کړئ او بیا به دلته دغه یو آپشن کلیک کړئ او دې پسې به بیا دغه یو نو کو بیا تاسو خپل هر یو سټیټس یا سټوري په خپل واتس اپ کې شیر کوئ نو تاسو کم نور ملګري چې دي هغوی ته به نه ښکاري او فقط دغه یو نفر ته به ښکاري کوم چې تاسو په دغه اونلی شیر وذ کې سلیکټ کو او هغه ډن کو نو امید لرم چې تاسو به دغه ویډیو خوښه شوي داسې نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې زموږ نورې ښایسته ویډیوګانې هم تاسو ته درشي تر بلې ویډیو الله په امان